جوړ په خیر نن د می 2 د اسامه بن لادن د وژنې تلین دی. هغه په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې وژل شو. امریکایي ځواکونو وژو. دا په داسې یو کور کې اوسېده چې ډېر مفشن، ډېر آرامه او له امنیتي اړخه ډېر خوندي کور. اسامه اصلا د سعودي عربستان د جدې په ښار کې زیږېدلی دی او له افغانستان سره یې تړاو په هغه وخت کې پیدا شوی کله چې په افغانستان کې شوروي ځواکونو وو. دی پښتونخوا ته راغی او دلته د خدمات الخیر په نوم باندې یو بنسټ جوړ کړ چې د مجاهدینو او د وسلوالو ډلو سره مرسته او کومکونه کول. ولې دغه بنسټ د عبدالله اعظام دا یو لاغه اشخاصو د په افغانستان کې ډیر مشهور دي په جهادي حلقو کې په طالبانو کې. د عبدالله اعظام تر مستقیم څار لاندې کار کو. کله چې له افغانستان شوروي ځواکونه ووتل نو اسامه بن لادن او دغه نږدې ملګرو دا هیڅ کړل چې دوی باید یو نړیواله جهادي ډله جوړه کړي چې دا غوي باور په سرحدونو، کرخو، پولو په دې شانو نه وي بلکې په نړیوال جهاد دی باور ولري. نو هغه چې په 1988 کال کې دوی د القاعده شبکې بنسټ کې خوده. د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته دی بیرته لاړ سعودي عربستان ته. هلته د یو کال نیم دپاره و سعودي عربستان حکومت ډیر تر فشار لاندې راوست او دی مجبور شو سودان ته لاړ شي. دی په سودان کې پاتې شو ولې خپل فعالیتونه کول، خپل کارونه همغه ډول روان او د یوې نړیوالې جهادي ډلې لپاره هم تبلیغ کاوه او هم په ګراوند کې کار کوو. چې په 1996 کال کې د سودان حکومت هم ډیر مجبور شو د نړیوالو فشارونو لاندې راغی او بلاخره دی د سودان نه هم وشړو، دی راغی افغانستان ته. دی په افغانستان کې ملته پات شو تر هغه وخت پورې کله چې د سپټمبر د 11 پیښې رامنځته کیږي او ټوله پرایم داخلي او وایي چې دا د القاعده شبکې کارو او لا وروسته نو امریکا ته زمینه برابرېږي چې برید وکړي. اصل موضوع دلته ده. کله چې امریکا د ملا عمر دا وغوښتل چې موږ ته اسامه بن لادن وسپارئ ځکه چې زموږ اصلي دښمن هغه دی او تاسو سره زموږ کار نشته، ولې هغوی انکار وکړو چې موږ یې نه ورکوو. علت دا و چې اسامه بن لادن او القاعده شبکه دا د طالبانو پر رګونو پر ریښو کې دومره داخله شوی و چې دوی نشول کولای چې ترزان خلاص کی. پس مجبور چې دوی انکار وکړي ځکه د اسامه بن لادن سپارل هم د طالبانو د ډلې د لمنځه وړلو په معنا و. البته ډله خو به مطلق لمنځه نه تلله، خو یو ارج مرج او شورش رامنځته کېده ځکه چې د کوچنیو قومندانانو په کچه د القاعده شبکې سره ارتباطات دومره غښتلي شوي چې ښایي دوی نه توانېدل او طالبان هم دا فکر نه کوي چې امریکا به دومره جدي برخورد کوي او هغه چې دوی دې ته زمینه برابر کړه په یو اسامه بن لادن باندې چې دوی افغانستان ته راشي. اصل مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د طالبانو پر راتګ او د اسامه بن لادن ته افغانستان ته د راتګ زمینه برابرولو کې افغانستان څو تاوان وکړل. له یو اړخه خو افغانستان رښتیا هم جهادي ډلې ورته جوړې شوې وي، وسلوالې ډلې ورته جوړې شوې وي، افراطي ډلې ورته جوړې شوې وي او دا سیمه په افراطیت کې اخکل شوې وه. خو یو شی چې هغه لري و هغه نړیوالې وسلوالې ډلې وي او نړیوالې وسلوالې ډلې لومړی مجاهدین ورته دا زمینه برابره کړه او له هغه وروسته بیا نو طالبانو ورته دا زمینه برابره کړه او طالبانو دوی ته ځای ورکړه، هملته دوی اوسېدل او تر هغه وخته پورې کله چې امریکا برید او دوی بیا د یوې خوندي کڅام جګړې هم وشوې ورسره. د یو شمېر د ننګرهار ځینې قومندانان چې البته پخواني مجاهدینو قومندانانو چې بیا د امریکا په پلوۍ باندې جنګونه کول، هغوی هم په توره بوره کې ورسره جنګ وکړ، بیا بیرته ورته زمینه برابره کړله چې د کونړ او باجوړ له لارې دا خوندي سیمو ته انتقال شي او هغه چې دا انتقال شو. تر ټولو لوی تاوان دا و چې افغانستان د نړیوالو او سیمهیزو وسلوالو ډلو مرکز وګرځاو چې تر اوسه پورې موږ بدبختي ګالو او دا ښایي داسې تصادفي مسله نه وي چې تصادفاً د اسامه هلته راغلي. دا د یوې ډېرې لویې برنامې برخه وه چې طالبان هم د همغه برنامې برخه وه چې ورته راغلي.
اوس هم ملګری ملتونه وایي چې القاعده شبکه په افغانستان کې فعال ده. ایمن الظواهری په کابل کې وژل شو. تیر ورځ هم ما یو راپور ولوست چې ویلو چې د القاعده شبکې یو شمېر غړي د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري. پس که چیرته دغه ډول وسلواله ډلې د افغانستان په داخل کې موجود وي یا د طالبانو په وجود کې موجود وي، دا په دې معنی چې افغانستان یو بل کړکېچ ته کش کول کیږي او هغه دغه ډول کړکېچ به وي چې خای د افغانانو لپاره کنټرول ډیر سخت وي. که څه هم طالب خو دوی سره فکری اړیکه لري، مګر دغه فکری اړیکه باید د دې سبب نشي چې افغانستان یو ځل بیا ټوټه شي. ګوري موږ څو ډوله وسلواله ډلې لرو، البته فکری ایدئولوژیکي مذهبي ډلې لرو. حزب اسلامي او حزب اسلامي په دغه ډول جګړو باور نه لري، ځکه هغوی په یو حکومت او نظام کې په سیاست باور لري. طالبان دي چې دوی مطلق ګرا دي او وایي چې هر څه باید زموږ په لاس کې وي او امیر نو واجب الاحترام باید اوسېږي او په دغه ډول حکومتي تعاملاتو کې اړتیا نشته چې ولس د برخه ولري. ټوله برخه د امیر ده او امیر باید پریکړه وکړي، د ولس پریکړو ته احترام پکې نه کیږي. بل مسله د داعش مسله ده چې داعش یو داسې وسلواله ډله ده چې دوی په د اسلامي نړۍ په یووالي باور لري او دوی وایي چې موږ ته سرحدونه دا شان مهم نه دي. درېمه ډله د القاعده ده، که څه هم د کمیت لاړخه به ضعیف وي، مګر د کیفیت او د فکری اساسو بنسټ لمخې دا یو خطرناک ډله ده چې دوی په نړیوال جهاد باور لري او وایي چې هر څوک په نړۍ کې وي کاغه د دوی په فکر نه یغه نو کافر دی. هغه که مثلا زه مسلمان یم خو د په فکر نه یم زه کافر یم، یا که یو بل څوک وي یا که بل څوک وي خو د دوی په فکر باید وي. نو پس که دغه ډول ډلو ته زمينه هم دغه ډول برابر وي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د لپاره په اوږد مهال کې دا ډیر لوی تاواني کار دی.